د هرات ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې دغه ګمرک عواید د ټاکل سوي هدف څخه نږدې 40 سلنه کم سوي دي. بلخوا بیا په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي وایي چې د هرات ګمرک د مافیایي کړیو په لاس کې دی چې د دولت زور هم پرې نه رسیږي. نور حال په دې هکله زما د همکار په راپور کې د هرات ګمرک چې څه موده وړاندې د دغه ولایت د خلکو د کلکو اعتراضونو سره د اسلام قلعه بندر ته ولېږدول شو، خو اوس یې چارواکي وایي چې دغه ګمرک عواید نږدې 14 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. گمرک ولایت هرات در سال مالی 1398 32 میلیارد افغانی تارگت داشت که متاسفانه حدود 18 میلیارد افغانی ما تانستیم به دست بیاریم، یعنی تقریبا 14 میلیارد افغانی کاهش عواید داشتیم در سال مالی 1398. به سال مالی 97 ما 22 میلیارد تارگت داشتیم و حدود 21 میلیارد ما به دست آوردیم. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي هم وایي چې د ښار څخه د اسلام قلعه بندر ته د هرات ګمرک لیږدول د نږدې 10,000 کسانو د بیکاره کېدو سبب شوی. دوی زیاتوي چې د هرات ګمرک د مافیایي کړیو په لاس کې دی او د دولت زور هم پرې نه رسیږي تر څو د دغه ګمرک د عوایدو د حیف المیل کېدو مخه ونیسي. انتقال گمرک در شرایط حساس اول بیش از 10,000 نفری که میتونست از طریق گمرک لقمنان به دست بیاره و معیشت خانواده خود در تکمیل بکنه، متاسفانه که کار از دست داد، فرصت های شغلی مردم از دست رفت. در کنار از با انتقال گمرک عواید دولت کاملا کسر داشت، ما کسر عواید داشتیم. یک لیست را برای وزارت مالیه تقدیم کردیم به اونا بحث عدم داشتن قوت لازمه با مبارزه با کسانی که در اونجا مافیا هستند مطرح میکنند و این بحث دیگری هم که باید عرض بکنم فرمان رئیس جمهوره که هم یک مشکل داره. فرمان رئیس جمهور مبنی بر عدم مداخله ارگانهای امنیتی یک چالشه، نه سالن ولی مداخله میکنه نه امنیت ملی مداخله میکنه و خود از یک چالش دیگر یک خلق کرده. هرات ولایتي شورا بیا د دغه ګمرک د عوایدو د کمیدو پړه د مالی پر وزارت اچوي. عواید گمرک از هر روز که 120 میلیون افغانی بوده به 50 تا 25 رسیده و در سال که 17 میلیارد 33 میلیارد بوده، 33 میلیارد 17 میلیون داشته، 15 میلیارد افغانی کم آورده. چه کسی در اینجا مقصره؟ مقصر است بدون شک جناب وزیر صاحب مالیه. دو دلیل داره، یا که از موضوعات که عواید گمرک به این اندازه کاهش پیدا کرده بیخبری، یا بدون شک با اینا شریکی. د هرات ولایت ګمرک څو میاشتې وړاندې د خلکو د کلک مخالفت سره د زیاتو عوایدو د راټولولو او د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د اسلام قلعه بندر ته ولېږدول شو، خو اوس معلومه شو چې دغه کار سره د ګمرک عواید کم شوي او همدارنګه د هرات زرګونه اوسیدونکي بیکاره شوي دي.